السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وي او د ژوند په مزو کې به وي. نن در سره ویډیو کې وګورئ چې د پښتو نامور مزاحیه اکټر اسماعیل شهید څنګه وفات شو او د وفات کېدو اصل وجه څه وه. مکمل معلومات در سره د ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره په پوره وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي، او دا سیټ کې بیل آیکن هم دباو کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در راسي او د تازه معلوماتونه تاسو زر تر زره ځان پوهوي. پر بیګا په سوشل میډیا باندې دا نیوز چلیدل ډېر په تیزۍ سره چې آیا د پښتو ډرامو مزاحیه کوم اکټر دی اسماعیل شهید دا وفات شو او د یو حادثه کې وفات شو په پیښور کې چې د هغې د وجې د هسپتال ته لاړو او د حالات ډېر زیات خراب وو او د هغې د وجې دا وفات شو. خو مونږ اسماعیل شهید سره اوس په موبایل باندې خبرې وکړي. هغه خبره کوله چې نه، ما ته هیڅ قسمه داسې حادثات نه ده شوي او زه ښه روغ جوړ یم، او دا خلک هسې ما پسې پراپګنډې کوي چې دا ورکوي چې دا اسماعیل شهید په یو حادثه ډېر زخمی شو، د زخمی حالات کې پیښور ته راوړو، د هغې نه بعد دا وفات شو. ما سره هیڅ قسمه داسې حادثات نه دي شوي او چې وشي نو زه به مینوالو ته خامخا زر تر زره او اسماعیل شهید دا خبره هم وکړه چې آیا دا خلک چې کوم دا نیوز چلی دا ټول دروغ دي او دا فیک نیوز ده، نو دې باندې د هیڅ کله خلک یقین نه کوي چې آیا زه ما سره حادثه وشوه او په هغه حادثه کې زه زخمی شوم او زخمی حالت کې هسپتال ته راوړم. ما ته وی ډېر خلکو کالونه هم وکړو چې آیا د اسماعیل شهید تا سره داسې واقعیا شوي، وایي ما ورته وایي چې نه، ما سره داسې هیڅ قسمه واقعیا نه ده شوي او زه الحمدلله ښه برابر یم او روغ جوړ یم. او داسې قسمه ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کوئ او بیل آیکن هم دباو کوئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي او زه د تازه معلومات نه مو زر تر زره خبرو. وسلام.